امتحانات چې دي نو اول الله په مقربینو باندې کړی دا څه د ټوکو خبره نه و نو انعمت علیهم دا خلق دے چې دا الله په دومره لوی عظیم امتحاناتو کې کنه جی کامیاب شو او خدای هیر نکړ او دلته یو سوال ووري نو بس کوم چې آدم علیه السلام دا د دانه د غنم نه خوړلې نو جنت نه به بار شوی نه وای نو مونږه بټول په جنت کې دا یو سوال یو بزرگ ورته وی چې خبره دا نه ده خبره دا ده چې آدم علیه السلام جنت ته بطور مهمان تلو او جنت به د الله د مقربینو د نیکانو د اوسېدو ځای د آدم علیه السلام اولاد چې په جنت کې پیدا کېدل شروع شوی وي نو په جنت کې خو ابو جهل هم پیدا کېدی بیا کنه تاسو ټول خلق چې په جنت کې پیدا کېږي په ایمان وي تاسو د جنت د پیدا کېدو قابل نه څه خبره کو موږ د جنت قابل یو چې په جنت کې موږ پیدا وي یا دا زموږ موجوده مین دي چې دي دا د جنت قابل دي چې په جنت کې د دوی بچی شوی یا دا زموږ پلارانو ګوره کوروانی کزوی خی پلاری خرابی کپلاری خی زوی خرابی سلوی د خدای قهر نو ما ورته ویغه سړی ته چې خبره داده وره چې آدم علیه السلام د جنت نه زکه بار شو چې الله ورته وی چې ستا په املا کې چې دا ستا په اولاد کې کم پلیت دي او مردار دي د دې ټول ماده پراته ده ورشه د دې پلیتو ماده وګرځوا دنیا کې پزمکه نو بیا واپس جنت ته راځه علامه ابن اسیر لیکلی دي چې د آدم علیه السلام د وفات په ورځ باندې ملائک رااله د غسل او کفن ورکو خوشبوئی په لګول او بیبي حوا او د دواړه په یو تابوت کې واچول او جنت ته یوړ استاد سولټوي کنه د آدم علیه السلام قبر پیدا کړي نو عزیزانو عرض میں داو چې انعمت علیهم دغه خلق دے چې څوک په دومره عظیم امتحان کې کامیاب شي او الله نه ده هر کړ انعمت علیهم دا خلق دے لکه ایوب علیہ السلام اتلس کال په کټ کې پروت اتلس کال دا سرمن او غوخه د کټه چان شو په خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن می رکا خزړه او جبه می بچو ساته چې تا په یادو تاسو خیال را نو اتلس کاله په کټ کې پروت نو اتلس کاله پس چې دنیا ته یو خود چې وګورئ اتلس کاله می په کټ کې سملولم زه هیر نکړم نو جبرائیل راواستولو ولزاو سره اوچت کا جبرائیل روچت کو ورته وی چې ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب خپاوا پزمکه چې خپاواله چینه راوته په چینه کې غوپا ورکا خو چې بار رويستو داسې و چې لکاډ دې بیمار شوی چری نه قران علاج بیا خو ده اوس مونږه وای چې دی یو وخته د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کې چې دی یو وخته د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور د دې ایوب علی السلام ته ځامن د چت لاندې شي شیطان ورته راغی و ځامنو باندې کوټه را پریوته ته واړه ته لاندې شي دي ول خخم شو ویلو الحمدلله چې د خخوالی نه مخلاص زول زما د خدای او د زما منس کې حایل کې غما الله 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 شروع چې دا جوړ شو څو وخت کې نو هغه ته واړه مړ ژوند ځامن ورته الله بیا را ژوند کړ نو عزیزانو د خدای مهرباني بیا د سیوی چې د زمکه نه په اسمان کې کېږي په خدای قسم چې داغه مهرباني داسې دي د راتلونکو جمعو کې به دا باس راشي چې داغه مهرباني داسې دي چې ستا جبه بل څوک یاد نه کی په دنیا کې او نه د بل چا صفاتو کی او داغه نه بغیر نو په دې زمکه بناسته او پاس په عرش کې بدر ته لوح محفوظ ښکاری پزمکه بناسته او قسم په خدای چې ملائکی بدر لراځي ما په دې سترګو لیدلې په دې سترګو د شپې په یو بجا د قران یو حافظ او غسره خستا نوجوان الکان دیو خسته گیری
سپینه ټوپه او سپینه جامې اغوستې دي او په جمعات کې لګیا دي گردان کوي او یو په لمبر هغه استاد ترازی او سبق تی وی او بیازي جمعه ډک یو بجه دا ما چې سترګې پرانیستې او دا منظر مې ولیدو ما چیرې دا د جمعات کې خو درس ته د حافظانو نو دا به راپاسې دي چې بیا مې سترګې پټې کړې چې 15 منټه پس مې بیا کولو کې سمو سار مې هغه استاد صاحب نه تپوسو مسجده بیګا یو بجه څه چلو ول بچیا د ورځې ستړی شم په سبقونو نو کله کله د شپې چاته خیمن اپیریان او هغه سړی چې چا لیدلې ده نو راځي دلته نږدې کله ده درته یو خیم چا څنګه سړی تاسو خیال خبره دادا چې په دې دنیا کې د اسمانونو منظرونه خدای سړی ته خې په دنیا کې صرف دا چې دا جيب لگاو او تعلق دې لګ اسمان سره پیدا شي